یو خور چې کوم دی نو هغې د یو خوب باره کې تپوس کړی دی چې زه اکثر ځان چې کوم دی نو هغه په خوب کې وینم چې بغیر کپړو باندې ځان وینم. نو یاد ساتئ ګورئ دا مخکې ما نه زمونږ یو ورور هم دا تپوس کړی چې یاره زه اکثر خوب کې ما ځان داسې وینم چې زه بغیر کپړو یم. نو د جامعة العلوم الاسلامیه بنوري ټاون باقاعده هغوی په دې باندې په خپل هغه کې لیکلي دي چې کوم د هغوی فتاوجات دي په هغې کې باقاعده د داسې تعبیر تپوس ترې نه چا کړی دی. یو سړي ورته سوال رالیږلی دی چې یاره زه اکثر چې دی نو ویده شم په خوب کې ځان بلکل چې دی نو بغیر کپړو وینم. نو د دې به څه تعبیري نو بنوري ټاون والا چې دی نو هغې ورته دا جواب ورکړی دی چې څوک هم داسې خوب وویني چې زه په خوب کې بغیر کپړو یم نو د دې تعبیر دا دی چې دا انسان چې کوم دی نو دی داسې په یو ګناه کې مبتلا دی چې هغه که د هغه ګناه د ځان نه ونه باسله دی دې په خپلو اعمالو باندې سوچ وکړي چې یاره زه داسې په کومه ګناه کې مبتلا یم. وایي دی داسې په یو ګناه کې مبتلا دی چې عنقریب کیدی شي چې د دغې ګناه د وجې نه دی په معاشره کې رسوا شي. نو داسې خوب چې څوک هم وویني نو هغه په خپلو ګناهونو باندې په خپلو اعمالو باندې لږ نظر اچوي ځکه چې بنوري ټاون والا دا لیکلي د دې خوب په تعبیر کې چې دا په معاشره کې د ګناه نشاندهي ده او د دې د ګناه د وجې نه هسې نه ته په معاشره کې رسوا شي نو د هغې نه مخکې په خپلو ګناهونو باندې چې کوم دی نو نظر اچول پکاري. خدای نه خواسته چې زمونږ دا خور ده او مخکې د دې باره کې یو ورور هم تپوس کړو الله دې ستاسو عزتونه او پردې وساتي او الله دې تاسو عزت چې کوم دی هغه څه نه کوي خو دا اشاره انسان ته ملاویږي چې داسې یو ګناه کې مبتلا دي او هغه ګناه د ځانه وباسل پکار دي چې د هغې د وجې نه په معاشره کې د انسان بې عزتي ونه شي.